بعد حضرت ابراهیم علیه السلام په دغه وخت کې دا د زوال ټیم نو څلور رکعته به طور شکرانه حضرت ابراهیم علیه السلام د ماسپښین مونځ ادا کړو کنه نو بیا د حضرت ابراهیم علیه السلام په اتباع کې به دا د ماسپښین مونځ څلور رکعته ادا کېدو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة واتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. زما عزتمندو د مانځه د مسایلو په سلسله کې دا بل یو کلیپ مونږ تاسو ته ذکر کوو. اکثر خلک د مانځه د مسایلو په باره کې تپوس کوي او پکار هم ده ځکه چې مونږ ته ټول نه زیات د مانځه مسایل پیښیږي ځکه چې مونځ په 24 غنټو کې مونږ ته 15 ځل متوجه کیږي نو دغه وجه د مانځه مسایل ډیر ضروری دي نو مونږ نه چې کوم تپوس وشي د هغې تپوس په روشنۍ کې بس تاسو مخې ته هغه مسایل چې مونږ نه تپوس کړی شوی دی هغه به ستاسو مخکې یعنې عرض کوو. چا دا تپوس کړی و چې اکثر مونږ دا اورو چې 15 مونځونه دا د معراج په شپه باندې فرض کړی شوي دي حالانکه د معراج په ډېره بعد کې شوې ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې نو دې نه خو مخکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام او صحابه کوم دی دا 15 مونځونه کول نو چې دا د معراج په شپه باندې فرض شوي دي نو دا مخکې چې دا 15 مونځونه دی کول نو دا څنګه مسله ده دا څنګه دی کول چې دا مخکې نه اوس فرض شو نو بیا مخکې چې کوم دی فرض شوي لا نه دي دا دې څنګه کول نو د دې متعلق دا یو خبره یاده کړئ. عیني شرح د هدایه مشهور کتاب دی زموږ د فقه هغې لیکلي دي چې د سحر مونځ د ټولو نه مخکې حضرت آدم علیه السلام کړی دی. حضرت آدم علیه السلام چې کله د الله رب العالمین د بره نه راکوز کو نه جنت نه راکوز کو نو په ده باندې چې کوم دی نه شپه راغله تیاره خو ده لیدلې نه وه جنت کې خو شپه وینه نو چې تیاره وه د ده دی ورته چې کوم دی تیارې ته خفه و چې یاره دا څنګه حال دی چې کله بیا د سحر رڼا ولګېده نو دی خوشحاله شو او بطور شکرانه د 2 رکعته چې کوم دی دا د سحر مونځ ادا کو بطور شکرانه نو د سحر مونځ ټولو نه مخکې حضرت آدم علیه السلام ادا کړی دی نو د حضرت آدم علیه السلام په اتباع کې به دا مونځ ادا کېدلو. دغه رنګې د ماسپښین مونځ چې کوم دی دا وی ټولو نه مخکې د زوال نه بعد حضرت ابراهیم علیه السلام ادا کړی دی. کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته د الله د طرف نه حکم شوی چې ته خپل محبوب شی د الله تعالی په لار کې قربان کړه نو هغه خپل زوی چې کوم دی د الله تعالی په لاره کې قربانولو. قرآن پاک کې هغه واقعه په 22مه سپاره کې راغلې ده نو الله پاک فرمایي وفدیناه بذبح عظیم او دته مونږ چې کوم دی د دې په بدله کې یو لویه ذبحه او لویه قرباني چې کوم دی ورکړه. خپل زوی حلالو الله پاک ورته چې کوم دی ګرد د جنت راوستو هغه حلال کو نو هغې نه بعد حضرت ابراهیم علیه السلام په دغه وخت کې دا د زوال ټیم نو 4 رکعته بطور شکرانه حضرت ابراهیم علیه السلام د ماسپښین مونځ ادا کړو کنه نو بیا د حضرت ابراهیم علیه السلام په اتباع کې به دا د ماسپښین مونځ 4 رکعته ادا کېدو. دغه رنګې د مازدیګر مونځ چې کوم دی ټولو نه مخکې حضرت یونس علیه السلام یعنې ادا کړی دی. کله چې حضرت یونس علیه السلام د مۍ نه د خېټې نه الله تعالی چې کوم دی را بهر کو نو دا وخت د مازدیګر نو حضرت د خو یونس علیه السلام خو دا 40 ورځې یا هر څومره چې وي بنا بر اختلاف چې څومره ورځې د څومره شپې د ورځې د مۍ په خېټه کې تېرې کړې وي نو هغه په تیارې کې وي او دغه رنګې په سختۍ کې وي نو د بطور شکرانه د مازدیګر مونځ چې کوم دی دا 4 رکعته چې کوم دی یعنې ادا کړو نو د مازدیګر مونځ چې کوم دی دا ټولو نه مخکې حضرت یونس علیه السلام ادا کړی دی. نو د حضرت یونس علیه السلام په اتباع کې او د هغه په تابعدارۍ کې به دا مونځ چې کوم دی یعنې ادا کېدو. دغه رنګې د ماښام مونځ چې کوم دی ټولو نه مخکې حضرت عیسی علیه السلام چې کوم دی یعنې ادا کړی دی او د ماسخوتن مونځ چې کوم دی موسی علیه السلام ادا کړی دی چې کله دی د مدین نه راووتو نو دا شپه وه نو د 4 رکعته د ماسخوتن چې کوم دی یعنې ادا کړه نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم هم او دغه رنګې صحابه هم دا 15 مونځونه د دغه 15 انبیا کرامو یعنې په اتباع کې ادا کول نو دا معلومه شوه چې مطلق دا 15 مونځونه مخکې نه راروالو په یعنې مطلب دا یې راروالو په عادت کې دا به ادا کېده خو د معراج په شپه باندې د دې د فرضیت یعنې ټوس حکم راغو او په امت باندې تر قیامته پورې دا 15 مونځونه فرض کړی شو وما علینا الا